د کرکټ بورډ رئیس فرحان یوسفزي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عاطف مشل غړیتوب ختم کړ. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر، د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس او د کرکټ بورډ د بورډ پخوانی غړی عاطف مشل وایي چې هغه د لیندۍ په 15مه خپل استعفا لیک ورکړی و او له هغه راوروسته د بورډ غړی نه و. تېره ورځ کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي د عاطف مشل د کرکټ بورډ غړیتوب ختم کړ او هغه له دې وروسته د کرکټ بورډ غړی نه دی. خو عاطف مشل بیا وایي ما د تیر کال د لیندۍ میاشتې په 15مه د سفارت له دندې لومړی استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوب او ولسمشر ته خپله استعفا لیک ور وسپاره او له هغې نیټې را په دې خوا د یاد بورډ غړی نه یم. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده او وایي هیله ده د کرکټ بورډ اداره د مفاهیمو او الفاظو په استعمال کې پام وکړي.